پتوم شته خو لکه یو بلته په دې ښځو په جنګ ما یو مزه خاکه غونټې لیکلې وه نو هغه وایي چې کوټو ته راختلي وي یو بل ته په غورځنګ او په سر د ماشومانو د دوو ښځو جنګ یوې ورته ویل خدای دې د دې سټکوري خلاصه کړه یا ډکلارې پې پاک الله درله د پاسه کړه یا یې په ټوپک شورې د چا د لاسه کړه نو په دغې جارومڼي نه دې مونږ راغلو تنګ او په سر د ماشومانو د دوو ښځو جنګ بلې ورته وایي چې ژبه دې چاړی شه زما زوی چې یادېنو ستا د خپل نوړی شه راپرېږده پې کمر د پاسه خورې پې پړی شه نو زما ماشوم بچي یې که په وینو باندې رنګ په سر د ماشومانو د دوو ښځو جنګ بلې ورته وایي چې خیرې مه کوه بلې ورته وایي چې خیرې مه کوه مکار یې د کوم ځای نه راغلی راپسې یې خوشاټار یې موږ ستا د داسې نه شو ورځې په کلار نو خیرې یو بل ته کولې دغې دواړو رنګ په رنګ په سر د ماشومانو د دوو ښځو جنګ بلې ورته وایي د چا راغلی دی نه راشه ما ته خوشاټار یې د تور مخ دې پناه شه اشلک در باندې پرېږده ټوله دې تباه شه نو تنور له چې بیا رانه شي زمونږ په یو رنګ په سر د ماشومانو د دوو ښځو جنګ بلې ورته وایي چې تنور دې که سنباله صفیا کې چې کېنه دې بیا زمونږ په دیواله چرګان که دې بیا راله درلکمه بیا یې لاله نو بنیت یې رامړي ټکورې دې شلنګ په سر د ماشومانو د دوو ښځو جنګ بلې ورته وایي چې دا ته څه ویل رښتینه کې کنځل دې راته وکړه مخ دې خورې شه زړه کې زه ستا په شان خو نه یم چې به ګرځم په غرمه کې چا سره ډوډۍ یې زومړې په پالنګ په سر د ماشومانو د دوو ښځو جنګ بلې ورته وایي چې تا د چا سره لیدلی یم ستا په شان خو نه یم چې مټیزه به راغلی یم نه پردي سړي ته په دیوال زه ورختلی یم نو نه مې اورېدلی د بل چا د بنګړو شرنګ په سر د ماشومانو د دوو ښځو جنګ وایي دې کې خبر کړي چې د دواړو خاوندانو په منډه په تادی د خپل پټي نه را روانو که بعد ټکۍ نه خو خپلو ښځو ته نرانو راباندې کړه په دواړو جنګ چې ختم هغه درنګ په سر د ماشومانو د دوو ښځو جنګ راباندې کړه په دواړو نه جګړه شوله خلاصه نرانو دغه دواړه چې معلوم مې کړه د باسه کنټرول یې دستي راوسته په کور کې سمدلاسه بیا ترې را روان شي جناب ګل مختار ملنګ په سر د ماشومانو ډېر ښه تاسو یو بل کلام هم ویلی او هغه چې کوم دی نو د دغه په حواله باندې قطعې ستاسو چې کوم مزاحیه دي څنګه چې بوډا هم د بوډۍ سره خوشحاله وي که څنګه داسې